بیا هغې عیسی د مشر امام کور ته بوتلو، چېرته چې مشران امامان د شرع عالمان او ولسي مشران راټولو. پطرس ورپسې په څه فاصله کې رستو روانو. نو کله چې د مشر امام د کور صحن ته ورسېدو نو نیغ ورغلو او هلته هغه د سپایانو سره کېناستو او ورته یې ځان تودولو. مشرانو امامانو ټولو جرګې دا کوشش کولو چې د عیسی په خلاف داسې څه ګواهي پیدا کړي چې د مرګ حکم پې وکړي، خو داسې ګواهي یې پیدا نه کړې شوه. ډېرو د هغه په خلاف د دروغو ګواهي وکړه، خو د هغې بیان د یو بل سره سمون نه خوړلو. نو بیا ځینې کسان پاسېدل او د هغه په خلاف یې داسې د دروغو ګواهي وکړه چې موږ د ده نه دا اورېدلي دي چې زه به دا د خدای کور وانوم چې بني آدمو ودان کړی دی، او په 3 ورځو کې به بل داسې ودان کړم چې هغه به د بني آدم په لاسونو نه وي جوړ شوی. خو په هم دې خبره د هغې په ګواهۍ کې یووالی نه و. نو بیا مشر امام د هغې په وړاندې پاڅېدو او عیسی نه یې تپوس وکړو چې ولې تا سره جواب نشته؟ دا الزامونه د څه دي چې هغې ستا خلاف ګواهي ورکوي؟ خو هغه چپ پاتې شو او هېڅ جواب یې ورنه کړ. بیا مشر امام ته تپوس وکړو ولې ته مسیح د مبارک ذات زوی یې؟ عیسی وفرمایل چې زه یم، او تاسو به ابن آدم د خدای پاک ښي لاسته سره د اختیار ناست او د اسمان په وریځو کې په راتلو ووینئ. په دې وینا مشر امام خپله چوغه وشلوله او ویل چې دوی خو کفر وی، د دې ګستاخۍ نه پس هم د نورو ګواهانو حاجت شته څه؟ تاسو په خپله دا کفر واورېده، ستاسو فیصله څه ده؟ هغې جواب ورکړه چې دې مجرم دی او د مرګ جوګه دی. بیا ځنو په هغه وټوکل او سترګې ورته پټې کړې او په سکون یې وخلو او جرې ورپسې وویستلو. وایه که نه ته چا ووخلې؟ او سپایانو هم هغه د بوتلو په وخت کې په سپېړو ووخلو. په دې دوران کې پطرس له هغه شان په صحن کې و. د مشر امام یوه خدمتګاره په هغه لاره تېرېدله. کله چې هغې پطرس اور ته په تودېدو ولیده نو هغې هغه ته وکتل او ویل ته خو هم د دې عیسی ناصري سره وې. خو هغه منکر شو او ویل ما ته هیڅ پته نشته چې دا ته لا څه وې. بیا هغه بهر ډیوډۍ ته لاړو. په هم دې وخت چر بانګ وویلو او هغې خدمتګار یې هغه هلته بیا ولیده او ولاړو خلکو ته یې وویل دې د هغه ملګری دی. خو هغه بیا منکر شو. لږه شېبه وروستو څوک چې هلته ولاړو پطرس ته بیا وویل بېشکه ته د هغې نه یو یې، ځکه چې ته هم د ګلیلې. په دې هغه په خیرو سر شو او په قسم سره یې وویل تاسو چې د کوم سړي ذکر کوئ زه هغه نه پیژنم. بیا چر په 2م ځل بانګ وویلو او پطرس ته رایاد شو چې عیسی هغه ته فرمایلو چې د چر د 2 ځله بانګ ویلو نه وړاندې به ته زما نه 3 ځله انکاري شي. نو هغه بیا ډېر خفه شو او په ژړا شو.